د کار عملي خبره ده. دا اوس الحمدلله موږ کوشش دا روان کړی دی د ډېرو وزارتونو سره تفاهم نامې لرو په دې خاطر چې زموږ محصل دلته د عمل په میدان کې کار وکړي، که هغه د معادنو وزارت دی، که د شهرسازۍ وزارت دی، که د برق وزارت دی، کابل دی د ډېرو وزارتونو سره تفاهم نامې لاسلیک شوي دي. هدف او غرض همدا دی چې زموږ محصل باید عملي میدان ولري. دا مشکل حل شوی دی. حتی د امیرالمؤمنین حفظه الله څخه د دې منظوري هم راخیستې ده چې زموږ ته دا نور وزارتونه په دې مکلف کړي چې زموږ سره دا کار مخته یوسي. اوس هغه فیصله او جریان اداري کمیسیون ته تللی دی. همدا ډول د موادو په حواله، لابراتوار په حواله چې خبره شوې ده، قدرمن استاذ کړې ده په خپله مقاله کې. لابراتوارونو په حواله خو زه چې د پوهنتونو ورته ورغلی یم، دا مې د پوهنتونو رئیسانو ته ویلي دي، په علمي شوراو کې مې ورته ویلي دي چې په کوم پوهنتون کې لابراتوار نه وي، هغه پوهنتون چې دی زما په لیست کې د نمرو په لیست کې ناکامه دی. دا پوهنتون نه دی، دا مکتب دی چې لابراتواري موادو ته توجه نه لري، هغه ته متوجه شوی نه وي. تقریبا د 400 میلیونه په شاوخوا کې موږ د لابراتواري موادو خریداري کړې، د بعضو خریداري روانه ده. هیڅ کله مو دا نه ده خوښه چې پوهنتون دې وي لابراتواري مواد دې د خپلې مربوط رشتې نه وي. دې ته به توجه کوو. تاسې قدرمن استادان یې بیا هم را یادوئ، بیا هم را یادوئ. قدرمن مسؤلین دې هم توجه ورته وکړي.